اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. بل بحث مسئلہ د نسخ ایبروگیشن. دلته دوه خبرې دي بلکې درې. یو نسخ د شریعت په شریعت باندې، نسخ د شریعت په شریعت باندې، لکه یهودیت او عیسائیت منسوخ شو په شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دویم نسخ د بعضی احکامو د شریعت محمدی په بعضی نورو احکامو باندې چې د شریعت کې ابتدا کې یو حکم وو رسو بیا منسوخ شو بل حکم باندې. لکه مخکې جواز او مخکې رستو عدم جواز راغی چې دا اوس جایز نه دی، نو دې ته څه وایي؟ یعنې د جواز حکم منسوخ شو. لکه مسله د شراب نوشۍ، مسله د شراب نوشۍ دا مثال دی ابتدا کې جایز، څلورم کال د هجرت باندې ناجایز شو. حکمت د نسخ چې الله تعالی یو حکم ولوي چې کوي یې بیا وی چې مې کوي. یا یو حکم داسې چې وی مې کوي رسو بیا وی جایز دی. ابتدا کې وی مکوي بیا رسو وی جایز دی. لکه لوخي د شراب نوشۍ په کوم چې شراب ته شیت کېدل لو مټکای تاسو هم لوخي وایي. لکه لوخي د شراب نوشۍ چې کله شراب حرام شو شریعت اسلامي ویل د لوخو استعمال هم حرام دی. دا ولي وینه به استعمال رسو بیا وی کچا کر پاتې اوس استعمالول شي. یا لکه زیارت القبور څه شي مقبره تتلل شریعت اسلامی ابتدا کې وی نه بځي حرام دي اولیک نه بځي قبرونو ته نه بځي. رستو بیا وی كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها، ما تاسو من کولې د زیارت القبور نه اوس تلې شي، اوس تلې شي. یا لکه مسله د غوښو د قربانۍ شریعت اسلامی وی د خپل قربانانه په خپل خوراک نشي کولای. رستو بیا اجازت ورکړه وی كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي الا فكلوها وادخروها في بيوتكم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوس خریون اوس وچویون. لکه موږ تاسو غریب وطنو موږ د قربانۍ د غوښه څه کولای؟ تاسو مو چولې کنه اعلان ټول نه ټول قربانۍ چې کومه واجب دي دا مولک. نو اوس دینه به حکمت معلومه وو، سبقو حکمت به معلومه وو چې شراب ولی جایز رو روی ناجایز ول. نو دې ته وای بتدریج حرمت بتدریج دا ولکه یو حکمت یو حرمت بتدریج gradually and slowly چې once per hour هغه پر خوده نشو اډکټ ایسو اډکټ نو د انټاکسیکن چې سره اډکټ نه دی زره پر خوده نشي. نور الله تعالی بوتل حرمت طرف ته یو حکمت داو چې دا حرمت بتدریج راشي. څنګه راشي؟ بتدریج راشي. یو دویمه خبره چې یو شعر دوی پر رواج کې روانو چې دا غینه نفرت پیدا شي. یو شعر دوی رواج کې روانو چې دا غینه نفرت پیدا شي.
لکه قبرونو ته بتلل نو قبر ته به سجده لګوله یا قبر نه به غوښته کوله څه به کول ها وسم کوي پیر بابا ها پیر بابا بل بابا سخی سے مزار شریف قلندر صاحب نو پیغمبر علیہ السلام پابندی ولګولې نشي کړي قبرونو سره هیڅ چا نو رسو چې اصلاح شو د ذهن وغزي فإنا تذكر موتاكم دې د پاره ورځي التبا غمړي ته دعا وکي اتا ته بستامه غرا پیات شي تا دا بسو شي ستامه غرا پیات شي لکه وخت د قربانای ولې وې نشي خوړې چې ذهن دې جوړ شي دلته مقصد وخت کول نه دي خیرات کول دي دا ولیک چې ذهن دې جوړ شي چې مقصد ځان له وخت کول نه دي ځان له وخت تر بازار هم راوړي شي کني شي راوړي د سیف الله خان پوره په وخت باندې پوره چلے وي سیف الله خان څنګه نو چې ذهن جوړ شي چې دا عبادت ده نو بس بیا ورته اوس پرې اوسه پرې صحیح شو نو ذهن سازی پکې مراد ده څه شی مراد ده یعنی حکمت څه شی ده ذهن سازی او دریم آسانی په احکامو کې کله یو حکم منسوخ کو نو سیر راوسته آسانی راوسته سیر راوسته آسانی راوسته او کله به تدریج نسبتا مشکل حکم طرف بوتله کله به تدریج نسبتا مشکل حکم طرف ته بوتله درایمه مسله په نسخ کې چې دې قران کې منسوخ شته او کنيشته یو مسله مونږ دا ذکر وکړه نسخ د شریعت په شریعت باندې او ثابته شریعتونه د شریعت سره منسوخ شو دویم دا نسخ د احکام د شریعت محمدي په یو نوې حکم باندې دا غي مثالونه ورته دریم دا چې دا قران اوس کوم زمو مخه ته پروت دی په دې کې منسوخ آیات شته او کنيشته دیکھے د متقدمین او مذهب داله وړاندنو علماء ځکه هغه د آیت په مفهوم کې چې معقول غو تغییر هم راشي بل آیت سره هغه ته نسخ وایي سوې ورته چونکه هغه نسخ معمولی تغییر ته وایي دولي چې نسخ هغه څه ته وایي معمولی تغییر ته نو چې یو آیت د بل آیت په مفهوم کې معمولی هم تغییر راولي وایي دې آیت هغه منسوخ کړه حالانکه هغه ایز هول منسوخ شوی نه مفهوم کې لغونه بدلون نه غلي څه جوړ شوی مفهوم کې لږ بدلون نه غلي نو دغه طبقه د علما او مذهب دي چې 1500 آیاتونه په دې قران کې منسوخ دي سورہ 1500 امام سیوطی رحمت الله علیه لوی عالم دی ډېر مفسر دی زرونه زیات تصانیف دي 1000 زیات تصانیف دي مشهور تفسیر جلالین بل مشهور تفسیر دی الدر المنثور هم د جلال سیوطی ډېر تصانیف دي سره هغه په دې آیاتونو کې تحقیق کړی دی نو بالعاقبت هغه دې نتیجې ته رسیدل چې د حاضر قران کې صرف 10 آیاتونه منسوخ دي سورہ 10 اسے سر احمد ستا سیدی دا نقصان خوشو سیف اللہ خان ذکر نہ کہ یہ رہا کوئی کل بھی پیشن ہاں ہاں نو غرازی خو کړه د هفته صحیح ده نه ده په مرض کې راته چې روغ شنه بیان راځي نو شي دا دغه برکت به جوړ کړو کنه په خو یو مولوی شه ډېر ښه تدریس وکړو ډېر ښه ته خو د چکر ډېر شوقي ګرځېده به ډېر زیات نو د ګرځېدو د وجه طالبانو سبق به قضا او نو طالبان قوم آزاد خلک وی خدای دې په ګناه نه ونیسي خو مولوی شه لختې ماتون غواړي ځکه دې به سبق کې پابندي لکه چې خپې یې نه چې ګرځي نه سیف الله خان سره دا څه بیا هم پتہ کا ڈگر بانے یعنی پتہ کا لا حضرت شاہ ولی اللہ سے تحقیق کو ناغوے صرف سلور آیتنا منسوخ تھی باقی شپاڑوں سکی تطبیق کو
څه وکړه تطبیق. او زمونږ د شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب نور الله مرقده کوم چې تاسو د تفسیر سند کې په دویم نمبر راځي، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاته چې مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته مجتهد په قرآن دی چې دا په قرآنی تفسیر کې خدای له اجتهاد او ملکه ور کړی. نه د پلار باندې هغه عالم مطالب دی دا مولانا حسین علی صاحب چې قرآن کې مجتهد دی. نو د پلار خبره چې دنه د علماو په مجلس کې آتے ټک غړل شي چې مولانا مدنی صاحب وایي داسې ویلي دي. سوې وایي د فلاني عالم مطالب چا ویلي دي؟ مولانا مدنی صاحب وایي دا. نو مولانا مدنی صاحب د مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ متعلق ویلو چې دا قرآن کې مجتهد دی. نو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه بیا هم په دغه طریقه باندې چې کومه طریقې سره جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 1500 را کسکلو سوتا شلوتا او شاہ صاحب شل را کسکلو سلورتا. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پا آغا انداز پا کتابیلو کو ناغوی دے قرآن کی منصوف نشتا. بل بحث د جمع د قرآن، بحث د جمع کولو کمپایلیشن. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې بچ سو وخت وحی رااله نو صحابه وبلیکله او حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا آیتونه د فلانی سورت فلانی نمبر آیت پسې ولیکه دا د هغه صدا. او صحابه وی چې یو سورت ختمېدل او د بل سورت شروع کېدل به مونږ ته دې سره معلوم شو چې پیغمبر علیہ السلام په بسم الله الرحمن الرحیم وی نو موږ ته پته ولګي چې یو صورت ختم شو بل شروع کیږي. نو اوس پته ولګي دا چې نفس لیکل خو د پیغمبر زمانہ کې کېدل، نفس لیکل د قرآن د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې کېدل، خو هر یو صحابي ځان لیکل، هر یو صحابي ځان لیکل. او حفظ آلموست ہر صحابی بکو چې کومه سبا نازلې ده هغه به یادوله. خپل ځای د حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې پیغمبر علیہ السلام نه بعد چې خلافت حضرت ابوبکر لاس تراغو ناغه ته ډیر مهمونه پسرو. نمبر اول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ژوند په اول کې په آخر کې یو لشکر تیار کړو د رومیانو مقابله لپاره د اسامه ابن زید په مشرۍ کې. چا مشرۍ کې؟ اسامه ابن زید. او حضور علیہ السلام وصیت کړو چې زما د وفات نه بعد د اسامه لشکر روان کړي، یعنی کما په خپل ځان روان نه کړی شو نو زما د وفات نه بعد د اسامه لشکر روان کړي. نو یو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ د اسامه لشکر روانو یو
دویم سقبیلو انکارو که دا آدائیگای دا زکاة نا او دا غی استدلال داو چې زکاة غستل دا پیغمبر استحقاق دا بل چانه دے دلیل سو دا بل چانه دے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پاغی دا لشکر کشا ارادہ اکڑا سیو کو دا لشکر کشا ارادہ اکڑا درېمه خبره د حضور علیه السلام په ژوند څه خلکو د نبوت دعوه کړې وه د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه څلور کسان پکې مشهور وو یو طلحه اسدي خدای بیا مسلمان شه الله هدایت ورکړي یو اسود عنسی اخو یو صحابی دے پنامه د فیروز الدیلمی هغه ورپسې لړه ولا کار خلاص هغه لړه ولا کار ولا خلاص کو ما خام چې نور پر وته اپ خپل ذکر کوي چې زنو دغه قلعه خواته دلویا قلعه او بلاډ او یعنی رینجرز او پولیسو شرطه په ولاړه صحیح بلا ډېر له چیکینګ وکړه صحیح شو بلا ډېر له هغه وایي چې دا وخت کې ورورسه او څه طریقې سره میزان وردن نه فورت میزان وردن نه خو خزه مسلمانه و ناغه سره مې رابطه وکړه پیغه وی چې ما د کافر نه خلاصه خدای دې به خلاصه صحیح شو ځکه چې څه خدای ته رسیدل ډېر مشکل و خو چې خدای پر لارې ته بیا کار جوړ دی نو غیر الله وستا اې د شپې وللم دې پسینې کې ناست ملال مک سمته حلال مک به چې د خرار شروع کو نا بهر څخه کم شرطه ولاړو دروازې نه بهر خر واورې نو هغه دروازې طرف ته رامنډ کړه خو دې دروازې ته لاړه صحیح او شرطي والدین تاسو کو وی مال نبی نه یو غرغره تاسو دا زمون پیغمبر لکه د وای په شان خريجو دي صحیح ناخذ ورته ان نبيكم يوحى اليه هغه ته وحي کیږي صحیح یسه کیږي وحي کیږي او ورته فیروز اجراته او راټو په لاس وته بعد وی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دن نو دویم خدغه درېمه یو خزوه دا غینوم د سجاح دا غ زمانه د حقوقی نسوان لیڈر ہوا فیمینسٹ اغیم دعویٰ کرے زوم پیغمبر ہے خواغی بی اقبل پیغمبری رستو ملٹیپلائی کرا مسلمت القذاب سرا وعدے ور سرا مسلمہ قذاب چکٹ دروغجنو اغم د نبوت دعویٰ کرے وا نو سجاح اغا سرا سو کړ وعدے وکړ خپل دعوی ویډرا کړ لزما غم ستا شو زمان پیغمبری استاش او سلورم مسلمه کذاب دی یو لوی طبقه ځان پسې کړی و پورا د امامه یو لوی علاقه د پسې روانه بنو حنیفه لوی قبیله ده سویته بنو حنیفه یمامه کې پیغمبر علیہ السلام ته یو خط لیکلو من مسلمه رسول الله الى محمد رسول الله دا خط تر طرف د مسلمه نه چې د الله پیغمبر د محمد ته چغم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته واپس جواب ورکړي من محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب دا خط د محمد طرف نه صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر د مسلمه ته چې ډېر دروغجن سره دی بس پیغمبر په اٹا پاولو ګور الکذاب لفظ ورته وو بس یسو کی نو مخې ور سره پیسه مسلمه الكذاب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ د دغه فتنې د خاتمه د پاره لشکر تیار کړ د خالد ابن ولید مشرای مشهور جنگ د حضرت ابوبکر د زمانه لومبنه جنگ غزوه بنو حنیفه
غزوه یمامه ورته وای، غزوه بنو حنیفه. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ لوی جرنیل لے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ دے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی تراغے تقریباً اویا کسان حافظان قاریان دا قرآن دے جنگ کی شہیدان شیو سورہ اویا کسان ناتے ابوبکر تے ہوئے وے کدغه سے دا حافظان قاریان شہیدان کی خوزی علیکم دا قرآن مونږ ختم نشي، لہذا ته حکم وکا چې دا قرآن په یو ځای را جمع شي، دا قرآن یو ځای را جمع شي. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی وی دا سے کار د څنګه حکم چې پیغمبر علیہ السلام نه کړی، دا سے کار دی چې پیغمبر علیہ السلام نه کړی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې بیا وروسته زما سینه الله تعالی کلاو کړم هغه خبره ده چې کومه راته حذیفه ابن الیمان کړی و. صحیح. نو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشر کاتب تاسو سر کاتب وای میر منشی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سنو میں زید ابن ثابت اغیر او غسلو ورتوی دا قرآن با پا یو دائرہ جمع کی اغم بعینی اغا تحفظ و ریزرویشن و توڑان دیکھو چی کیف تأمرونی ان اصنع شیئا لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو دا سے کار ما تا سنگ وائی چی پیغمبر نہ لے کرے تیمہ بانے کے حضرت زید وی زما سینام بیا خدای رسول دیتا کلاو کا چنہ کار دا خیر دے، کار دا خیر دا خیر دے. فریدی زین تا فوری طور دارا تا دا بدعات تے، فوری طور خبر دین تا قولی بید دا خبر اکڑا چی دا بدعات تے، فروت با اللہ زین کے واسلو چی نا بدعات ہر نوی کار تا بدعات نوئی، ہر نوی کار تا بدعات نوئی، بس بدعات وی نوی کار تا لغتاً بدعات خو ناروا بدعت آغوی چې هغه د دین حصہ ګرځي، جائز بدعت آغوی بلکې قابل ثواب چې د دین د حفاظت ذریعہ ګرځي، چې د دین د حفاظت ذریعہ. لکه زمونږ تاسو وطن کې مدرسې څه شي دینی مدرسې د پیغمبر اسلام زمانه کې داسې مدرسې وي، د صحابه زمانه کې وي، او څوک ویلي دي دا مدرسې بدعت ده الګ زور سره ولی ځکه د دین حفاظت ده. خبر دین کړه حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال لکان اسهل علی من جمع القرآن. قسم دے کوي ماته دا ویلې وي چې د عربو د ځمکې نه یو غر په سر اوچت کا یو بل ځای ته یوسه دا کار اسانو، د جمع القرآن دا ذمہ داری ډېره مشکله ذمہ واری وه، ځکه د هرې کلمې لپاره به خدای ته جواب دی، هرې کلمې لپاره به خدای ته جواب دی. ناغوی ما با قرآن کریم را جمع کو من صدور الرجال بخلقو دا سینونا نمبر 1 ومن اللخاف والعصب چا سره دا لیکلو دا د خرماو تنه ده، خرماو تنه دینه چې دا پټ راو باسي او چې کین دا تک سپیله کړه کاغذ پشان نو چا پاغلی لیکلو صحیح، او چا دا لیکلو دا د وش دا رستنای خپې اډو کې نه ده، دا طبخه غونډه صحیح شو، د کوناټي اډو کې نو دا ډېر لوی تختای چا سره په دې باندې محفوظ صحیح، او چا سره د مرمر په سپینو کانو باندې ولیکل، پس یې ولیکل مرمر سپینو کانو باندې. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا ہر آیت دا پارا کم از کم ما بدوا شواہد پیدا کول، سمے پیدا کول دو شواہد ما تا خو یاد ہو ما سره لیکلو مو او زان نه علاوه به اوله دو شواهد پیدا کول، حالانکه زه په دې مکلف نو څو مکلف په دې چې او ما ته یاد دی یو سره شته لیکل له ورسره یا ورسره حفظ دی
نو وی ټول قرآن میں جمع کر خود سورہ توبہ آخرنی 2 آیتونه چې ما سره وو هم یاد هم لیکلی خو بل چا سره مې نه موندل. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا 2 آیتونه دا مې چا سره نه موندل، لګیاوم یو نه مې تپوس کو. داسې 2 آیتونه دي ما سره لیکلي دي سورہ توبه. تا ته یاد دي؟ هغه ورګه خپل کتاب کې وګورم. دا ما سره نشته، نه دي لیکلي. حتى وجدتها مع ابي خزيمه الانصاري رضي الله تعالى عنه. ګرځیدم ورپسې ابو خزیمه انصاری رضی الله تعالی عنہ وی ما ته یاد دي زه ګورم کلی کلی ویرا سره نو چې راويش پر خپل کاغذونه نو پکې پاتو. نو دغه نسخه د لیکلې نسخه حضرت ابوبکر سره پرته رضی الله تعالی عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ د وفات نه بعد دا نسخه حضرت عمر سره خلیفہ سره بیا دا غینه بعد دا نسخه پرته و د حضرت عمر نور د پیغمبر علیہ السلام بیبی او زمونږ مور حضرت حفصه سره. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې امام بخاری روایت کوي دغه حذیفه ابن الیمان چې جرنیلو څه شو لوی جنرال دی بیا هم جنرالو. حضرت عثمان زمانہ کې د وسطی ایشیا ریاستونه چې فتح کېدل بالخصوص آرمینیا او آذربایجان. کوم ځای؟ آرمینیا او آذربایجان. نو چې دا دومره علاقې فتح شوې نو په دې آرمی کې او په دې فوج کې په دې اردو کې یا په عسكر کې په دې کې د هر ملک خلک موجود څنګه هر ملک او د هر چا تلفظ جدا جدا د هر چا اکسنټ جدا جدا. صحیح. نو قران کریم به تلاوت کول یو بل سره به اختلاف پیدا شو چې دا به داسې وای بل وینا داسې به وای بل وینا داسې به وای. ذهنونه زموږ ډیر تیار دي یو بل سره په جنگ راته غلط وای کافر کیږي. صحیح شو. نو حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیا راغی حضرت عثمان ته چاته حضرت عثمان ته او ورته ادرک هذه الامه کہ امت سره مهرباني وکړه. هغه وسوکم وی دې په یو قرائت باندې راجمه کړه سبحان. ځکه هر چا سره خپل مصحف کې لیکل لري په خپل قرائت کې لیکل لري په خپل اکسنټ کې لیکل لري. صحیح. بلکہ ایکسنٹ انگریزی کو ہوتے ڈائلیکٹ په خپل ډایلیکټ باندې لیکل دي او په ډایلیکټ باندې یو بل سره اختلاف پیدا کیږي. نو څنګه دا څه نه چې په یو بل سره جنگ شروع کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیا راوغوست. ورته وی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې هم دا کار ستا په ذمہ و. حضرت ابو بکر د پاره هم کمپایلیشن تاو کو. نو اوس به هم ته دا ذمہ داری اخلي. خوده کرتی کمیٹی تشکیل کړه انفرادینا. زید ابن ثابت نمبر 2 عبداللہ ابن زبیر نمبر 3 سعید ابن العاص اور نمبر 4 عبد الرحمن ابن الحارث. دا قرآن بہترین قاریان کټول قرآن بہترین حافظان او قاریان او بہترین عالمان.
نو د سلورو کسانو کمیټي تشکیل کړه او زید ابن ثابت د هغې چیرمن. خو زید ابن ثابت د انصاریو د څه شو د مدینه یو ادا نور درې مهاجرو د مکیو. اوس د مکی او د مدینه 300 میله میس کې مسافت ده. 300 میله میس کې د ډایرکټ یې لوی اختلاف، بلکې راجبه خدا ته عجیب شی ده چې پار شپږ اتلس میله پس د جبه ډایرکټ بدلیږي کنه بدلیږي. زمونږ د پښتو سره ډایرکټ یا سبحان الله تعالی چې د بنو پښتانه چې خبرې کوي کته په یو جمله پوه شو نه ها په یو شی نه پوه لري سوې. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دیتا ہوئے وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ. چې کله یو کلمه کې اختلاف پیدا شي چې زید بن ثابت یو سوي او تاسو بل سوي چې داسې ولیکو که داسې ولیکو، نو هغه د قریشو کوم لغت چې هغه باندې به لیکي په کلمه کې چې د قریشو کوم لغت په هغه به لیکي. فإن القرآن نزل اولا بلغتهم، ذکر قرآن کریم from the very beginning چې نازل شو د چا په لغت؟ د قریشو په لغت، ځکه زه قریشی یم، لومبني مخاطبین هم قریشیان. امام ابو داود روایت نقل کړی دی چې دای او نسخې تیار کړي سورہ یو نسخه دا مکې ته ولېږله، مرکزونو کنه د ولایتونو مرکزونو ولسوالۍ نه وي د ولایت مرکز، یو مکې ته ولېږله، یو شام ته، یو یمن ته، یو بحرین ته، یو بصری ته، یو کوفی ته، او یو نسخه دا مدینه کې پاتې شو چې کیپټل دی. او حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سرکاری آرڈر او فرمان جاری کړ چې د دین علاوه چا سره د قران کریم کومې نسخې دي، کومې نسخې، وامرهم ان يحرق او يخرق، هغه وسلوي ریزه ریزه کوي یا وسوځوي. نو دا د حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو لوی احسان د ټول امت باندې چې دا موږ سره کوم قرآن پروت دی، کمپایلیشن چا کړی دی؟ حضرت عثمان. دیو دې ورته وایي جامع القرآن. حضرت عثمان لقب د څه؟ جامع القرآن. نه ایگزیکٹ ډیټ نشته ما سره فوټو سټیټ نشته د حضرت عثمان د قرآن ما سره فوټو سټیټ نشته او کنه هغه یو اول دی کنه نه صحیح سره اوس دا ترتیب د سورتونو د دې متعلق روایت نشته چې دا ترتیب حضرت عثمان خپل ور کړی دی کدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو دلې دي سورتونو. په ترتیب نزولی کې د نزول ترتیب آیتونه د سوره علق لومبني نازل دي، اقرا بسم ربک الذی خلق، خو پنځه آیتونه بقیه سوره بیا بل وخت نازل شوی، ابتدا کې سوره نازل پنځه آیتونه، بیا هغه پسې نازل شوی دي ابتدایي آیتونه د سوره مدثر، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. لومبنه سورت چې کامل نازل شوی دی هغه سوره فاتحه ده،
دینه مخکې آیتونه نازلېدل. لومبنۍ سورت کامل چې نازل شوی دی سوره فاتحه ده، او آخرنۍ سورت کامل چې نازل شوی دی هغه سوره نصر دی. اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح. مفسرین وایي د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه 4 ورځې وړاندې نازل شوی دی. 4 ورځې بعد بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شو. او دا صورت چې نازل شي اذا جاء نصر الله، چې کله د خدای امداد راغی او کامیابی رااله، ورأیت الناس اتا خلق لدل يدخلون فی دین الله افواجا، چې قبیله راځي او اسلام قبلی. فسبح بحمد ربک واستغفر، پیغمبر د خدای تسبیح وایا، د خدای حمد او تعریف کوا، استغفار وایا د رفع درجاتو لپاره. انه کان توابا. اوس بظاهر کو بشارت ته څه شه ده؟ بظاهر بشارت ته حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې حضور دا تلاوت کا پښړا شو، هغه باټم لاین پک کړ. اپوس چې دټس دی اند، ځکه چې پیغمبر دراتلو مقصد څه د دین تکمیل، د دین تکمیل چې خلک دین کې رانه. الله تعالی او ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی چې نعیت الی نفسی، چې دا صورت را باندې نازل شو نعیت الی نفسی. نغا ینغا وی د مرګ اعلان کول، څه شي د مرګ اعلان. لکه چې فار ایگزامپل مونږ یو ځای کې اعلان وکړو د فلانی کاکا وفات شوی دی، جنازه به فلانی ځای کې ماسپخین یا مازیګر یا څه دې اطلاع ته سوې نعی نغا ینغا اعلان د مړی اعلان. صحیح شو، د مړی اعلان، د مرګ اعلان، د فوتی دغه اعلان. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دا صورت چې ما ته نازل شنه ما خپل ځان ته خپل اعلان کړ. نعیت الی نفسی، ما خپل ځان ته فوتی دغه اعلان وکړ، ما خپل ځان ته فوتی دغه اعلان وکړ. دینه بعد حضور علیہ السلام باندې بیا مکمل صورت نه نازل شي، آیتونه نازل شي مختلف. خدا مکمل آخری صورت چې په حیثیت د صورت نازل شي. مخکې کېږه مکنه